السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ درې نړیوالې شلوريزې لوبې پلان شوي دي. دا لوبې به کله کیږي، چیرې به کیږي، د دې په اړه تازه لنډ معلومات درکوم. د متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ نیټه او لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري په میاشت کې متحده عربي اماراتو ته سفر ولري. هلته به د یادې لوبډلې سره درې نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د راپور له مخې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي او د یاد هیواد پر وړاندې به د یادې میاشتې له 14 تر 19 نیټې پورې درې نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د یاد سفر د ځای او د نیټو د اعلانولو ترڅنګ د تمریناتي کیمپ لپاره هم 22 کسیزه نوملړ وټاکي. له دې نوملړه به لوبډله انتخاب شي. ټولې لوبې په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د فبروري پر 14 نیټه، دویمه پر 13 نیټه او دریمه او وروستۍ لوبه پر 19 نیټه ترسره کیږي. په دغه 22 کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، حضرت الله زازی، رحمت شاه، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، صدیق الله تل، افسر زازی، ننګیالی خروټي، ظاهر خان پکتین، نور احمد لکنوال، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، نجات مسعود، عبدالرحمن رحماني او بلال سمی شامل دي. دغه 22 کسیزه لوبډله ډېر زبردسته لوبډله ټاکل شوې ده. ډېرو ځوانانو ته چانس ورکول شوی دی، لکه صدیق اتل چې په نړیوال جام کې د 19 کلنې لوبډلې دپاره ډېرې ښې لوبې کړې دي. همداسې په شپږیزه لیګ کې ډېر ښه ځلېدلی دی. د ده ترڅنګ بلال سمی ته چانس ورکول شوی دی چې د هم په 19 کلنه لوبډله کې ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی او ورسره آرلونډر عبدالرحمن رحماني ته چانس ورکول شوی دی. دی هم یو ډېر زبردست آرلونډر دی، خو په دې هیله چې په رسمي لوبو کې دوی ټولو ته چانس ورکړل شي. همداسې سپینر بالر ننګیالي خروټي ته هم چانس ورکول شوی دی. خو افسر زازي ته یو ځل بیا په دغه لوبډله کې چانس ورکول شوی دی. نه پوهېږم چې په کرکټ بورډ کې ډېره غټه واسطه لري که څنګه. دی خو یوازې د 500 وریزو لوبو لپاره ډېر ښه لوبغاړی دی. په وکټ باندې سټیک کولی شي، یوه دوې منډې اخیستلی شي، خو د شلوريزو لوبو لپاره بالکل جوړ لوبغاړی نه دی. نه پوهېږم چې کرکټ بورډ دی د کیپینګ لپاره اخلي یوازې که څنګه. په کیپینګ کې یوازې رحمان الله ګربز لرو، بل څوک نشته. نو کېدلی شي چې کرکټ بورډ دی د رحمان الله ګربز ترڅنګ اخلي. که چیرې رحمان الله ګربز ټپي کېږي نو بیا به دی د هغه ترڅنګ کیپینګ کوي. همداسې شرف الدین اشرف چې په وار په لوبډله کې چانس ورکول شوی دی، نه هم په بالینګ کې ځلېدلی دی، نه په بیټینګ کې ځلېدلی دی. باید د ده پر ځای نور ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکول شي. د ده پر ځای باندې آرلونډر عبدالرحمن رحماني ته چانس ورکول شي چې هغه یو ډېر ښه فاسټ بالینګ هم کولی شي، ډېر ښه بیټینګ هم کولی شي. د ده پر ځای صدیق اتل ته چانس ورکول شي چې هغه ډېر ښه بیټسمین دی، خو د شرف الدین اشرف توره تر اوسه پر موږ نه دی لیدلی. همداسې ګلبدین نایب هم دی چې نور یې وخت تېر دی. د ده پر ځای باید ځوانان ولوبېږي. هېرې دې نه وي چې دغه سیالۍ د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ د دواړو ښځو همکاریو د تړون له مخې چې څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو ترسره کیږي. هر کال به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې نړیوالې شلوريزې سیالۍ ترسره کوي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.